سلامونه، وخت مو بخیر دوستانو. په نننۍ ویډیو کې به زموږ موضوع دا وي چې څنګه وکولی شو خپل د فیسبوک اکاونټ ډیټ اف برث او یا تولد تاریخ بدل کړو. نو هغه لپاره لومړی تاسې خپل فیسبوک اپ خلاص کړئ او بیا دې ځای نه سیټینګز باندې کلیک وکړئ. سیټینګز باندې کلیک کول نه وروسته سی مور ان اکاونټ سنټر په دې به کلیک وکړو او بیا به دې ځای نه پرسنل ډیټیلز باندې کلیک وکړو. پرسنل ډیټیلز باندې کلیک کول نه وروسته برث ډے ته به راشو. برث ډے کې بیا دلته په ایډیټ په کلیک وکړو. ایډیټ باندې کلیک کول نه وروسته دلته دوستانو زما برث ډے یا تولد تاریخ دلته اکتوبر 14 2003 دی. نو زه به په دې ځای باندې کلیک کولو نه وروسته یعنی 2003 نه غواړم 2004 کال ته کوم 1415 اکتوبر میاشت نه سپتمبر میاشت ته ستاسو چې خوښه وه چې هر تاریخ ته مړه چې څنګه هم دا درې شی بدل کړ یا کوم هغه چې تاسو غواړئ هغه مو بدل کړئ. هغې نه وروسته به ډېر ساده سیټ باندې کلیک وکړئ. سیټ باندې کلیک کول نه وروسته سیف په سیف به کلیک وکړئ او بیا به دلته تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسې رښتیا خپل هغه بدلول غواړئ. نو دلته به کنفرم باندې کلیک کنفرم باندې کلیک کول نه وروسته به لږ منتظر پاتې شو او دا د دوستانو زموږ هغه بدل شوی دی. یور برث ډے هیز بین اپډیټډ. نو دا وه دوستانو د نن ورځې موضوع. نو که ویډیو مو خوښه شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ موږ سره یې د کمنټ لارې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو دوستانو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او ودان اوسئ.